وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور قاری ابراهیم الهام په نامه پوښتنه کوي چې بعضې خلک تبلیغ پسې بد وایي. محترمه وروره، د اسلام د دین خپرولو درې لارې دي: دعوت و تبلیغ ده، جهاد ده، درس و تدریس ده. دا درې طریقې د اسلام د خپرولو لارې دي وروره. نو زه نه پوهیږم چې ولې خلک تبلیغ پسې بد وایي. تبلیغ خو دا معنا چې د الله عز وجل دین رسول. نو د الله عز وجل دین رسول که بده معنا لري وروره او بد وي، نو دا خو خطرناکه مسئله ده وروره. دغه کومه ډله چې ده چې جماعت دعوه و تبلیغ ورته وایي، یعنې په پاکستان او افغانستان او هند و بنگلادیش کې تبلیغیان. محترم وروره، علامه ابوالحسن علي الحسیني الندوي رحمه الله یو کتاب جوړ کړی، الداعیة الکبیر الشیخ محمد الیاس کاندهلوي رحمه الله. محترمه، په هند کې یوه ساحه ده چې میوات ورته وي. دا ډیره لویه ساحه ده، دا میوات چې دې کې خپله د دهلي تقریبا پکې داخل ده. نو کله چې علامه محمد الیاس کاندهلوي رحمه الله د میوات خلکو کې جهل ولیده او د اسلام نه لرېوالی ولیده، نو د فکر وکړ چې ان الطريق الوحيد لإصلاح میوات هو بث التعلیم الدینی فی المجتمع الميواتي. یعنی د میوات په خلکو کې چې جهل ختمیږي نو او د اسلام دین خپریږي، باید د قرآن تعلیم پکې خپور سی. نو د کوشش وکړ د همدې دپاره یې علما دی په خپله باندې علما به ورسره ول کلي په کلي باندې ګرځېده چې خلکو کې د اسلام دین خپور کی. حتى وقد ذكر الشيخ مرات عديدة أنه لما أصر عليه كثير من أهل ميوات المخلصين أن يزور منطقتهم اشترط عليهم. كلبت د ميوات خلکو د علامه الیاس رحمه الله نه غوښتنه وکړه چې تی د منګ کلي ته راسه، د منګ منطقې ته راسه. نو د به شرط دا ور باندې لګاو چې درځم، خو ما سره به یوه وعده کوئ چې تاسې به هلته مدرسې جوړوئ چې الله عز وجل د مدرسو په واسطه باندې دین د الله خپور کی. نو محترمه جماعت دعوه و تبلیغ ډیر په ستړي باندې جوړ سوی د محترمه، دا د الله د دین د خپرولو یوه لاره ده. دا بیل خبر د وروره چې بعضې خلک غلط استفاده تیر کوي، نو هغه دا معنا نه لري وروره چې تبلیغ بد ده. تبلیغ چې ده دا د اسلام د خپرولو له دریو نه یوه مهمه لاره ده وروره. اوس دغه مولا چې تا ته ویلي دي چې تبلیغ ښه کار نه ده، نو خو ته ورته وایي چې دا تبلیغ خو په مسلمانانو باندې فرض ده، باید د الله دین ورسوي. دغه مولا ته وایي ورته تا کم ورځ کم کافر ته دعوت ورکړی ده که دې نه ده ورکړی. ولی رسول صلی الله علیه وسلم خو دا صحابه چې دعوت ته لیږل کافرانو دپاره دعوت ته لیږل، نو دا کار ته وکړه. ورته هغه ساحې ته تبلیغیان مه در پرېږده، ته دا دعوت وکړه، فاسق و فاجر و کافر و بد خلکو اصلاح ته وکړه، هېڅ پروا نه کوي، خو دا کار ته په مخ باندې بوزه. نو چې ته دغه میدان ته راودانګې تا ته به نو خلک څه وایي، خو تا ته به هم تبلیغي وایي. نو چې تبلیغي درته ویلي معنا تبلیغ کوونکی د الله دین نشر کوونکی، نو ته چې بیا دغه مقدسه وظیفه په مخ باندې بیایې، نو خو ته خو به ښه سړی. نو چې ته ښه سړی سولې، ابل د تاو مسلمان رور چې دغه دین نشر کوي او خپروي، نو هغه ولې بد سو؟ الله دې جوړ لره وروره کامیاب سي. موږ مسلمانان هم دغه ډیر غولولي یو، بس دا مولا داسې ده او دا مولا داسې ده، ټول دین مو په وخت مو په همدغه کې ضایع کړ. الله دې دغسې مسلم علماو ته هدایت وکړي. وعلیکم السلام. ابو سعید کوچي په نامه باندې یو ورور پوښتنه کړې ده. دا ورور داسې پوښتنه کوي چې یو سړی په مانځه ولاړ ده، د لمونځ کوونکي په مخ کې خو تېرېدل ګناه ده. خو دغه ورور پوښتنه داسې کوي چې کله ته د مانځه مخ ته تېرېږې، نو څومره اندازه کې ګناه ده چې تیر سي، څومره اندازه کې ګناه ده او څومره اندازې نه اخواته چې تیر سي ګناه نشته. نو محترمه، یو خو چې ستره ده، د سترې نه اخواته تیرېدی سي، دا یوه مسله ده. که ستره نه وي، بیا دلته حنفي فقها دوه قول لري. کله چې ته په منځه ودرېږې، نو کوم ځای کې سجده کړې،
د سجدې او د تاپ د پښو په مابین کې د منځ کې تیریدل یا د سجدې په جې کې تیریدل دا مکروه تحریمي دي محترمه. خو د سجدې له جې نه اخواته تیریدل دا جایز ده. دغه خبره د مونږه حنفي فقهاو ذکر کړې ده. علامه شمس الائمه سرخسی رحمه الله مختاره ګرځولې او قاضي خان الاوزجندي مختاره ګرځولې ده وروره، او د هدایي مولام امدا مختاره ګرځولې ده واستحسنه فی المحیط کې، او امام زیلعی تبین الحقائق مولام دا مختاره ګرځولې. یعنی دلته دوه قول دي محترمه د حنفي فقهاو، یو دا ده د سجدې په جې کې او د سجدې نه دننه خواته دلته تلل دا ناروا دي، مکروه تحریمي دي. سجدې د جې نه اخواته بس دلته تیریدل جایز دي. دا د مونږ د احنافو کې د هدایي مولا رایه ده، د محیط رایه ده، د امام زیلعی رایه ده، د تبین الحقائق زیلعی، ځکه مونږ دوه زیلعیان لرو. او بل څه دا علامه شمس الائمه سرخسی او قاضي خان رایه ده. او پاتې سوروره دویمه رایه دا ده، هغه وایي چې ته کله په مانځه ودرېږې نو کوم چې کې سجده کوي نو هغه د سجدې جې ته چې ګورې، پس له هغه نه چې ته ګورې سجدې جې ته نو داسې لږ جای سړي ته نورم ښکارېږي چې سترګې وانړې پسې، تر کوم جې پورې چې تا ته کومه مځکه ښکارېږي نو تر دغه جې پورې، چې حنفي فقها تعبیر ترې نه کوي 3 ګزه اندازه. نو دغه رایه محترمه بیا د نهایي مولا رایه ده. علامه ابن الهمام رحمه الله دغه رایه مختاره ګرځولې. علامه ظفر احمد عثماني رحمه الله په اعلاء السنن کې تقریبا همدغه خبره کړې ده. قال المحقق والذي يظهر ترجيح ما اختار في النهاية من مختار فخر الاسلام امداده. الله دې خلر وروره کامیاب اوسېږي، الله دې جنتی که، الله دې نصرت وکړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې دویم واده کول نو محترمه جایز خوده په اسلام کې، دا چې عدل نه کیږي هغه بیله مسله ده محترمه. علامه ابن الهمام په فتح القدیر کې لیکلی دي فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة، که ډارېدلی یې چې عدل نسئ کولی یوه وکئ، یعنی که ډارېدلی چې عدل نسئ کوئ دومره دې وکړله دا مکروه تحریمي ده، حرامه ده. چې عدل دې نسو کولی پوهېدل یم چې عدل نه رانه کېږي بیا دې هم دویمه وکړله بیا حرامه ده وروره. الله دې ښه لره وروره کامیاب